سلام ګرانو لیدونکو، حتما به تاسو هم په کال کې څو وارې ریزش یا زکام شوي یاستئ او یا به خدای مکړه چې کیږئ. زما هم همدغه حال و. په کال کې به څو وارې د ریزش یا زکام په غضب اوښتی وم، بالخصوص د ډېرې یخنۍ او ګرمۍ په موسم کې. خو اوس مې د ریزش یا زکام د مخنیوي او معالجې یوه ډېره ګټوره لاره پیدا کړې چې هم اسانه ده او هم ارزانه. یوازې یو ګیلاس تور چای، البته زه له دې پاکټکي چای استفاده کوم، تور چای ده، یوه قاشوقه هم عسل. تاسو کولی شئ چې له هر رنګه عسل نه استفاده وکړئ او څومره مو چې خوښه وي. ځینې لږ کم له قاشوقې او ځینې لږ زیات له قاشوقې البته خوښیږي استفاده کوي. ادرک یا زنجفیل، زه له دې وچو زنجفیلو استفاده کوم. تاسو کولی شئ چې له تازه زنجفیل یا ادرک نه هم استفاده وکړئ. دا هم البته په قدر د ضرورت نو څومره چې خوړلی شئ او څومره مو چې زړه وي، خو زه عموما له نیمه قاشوقه استفاده کوم، البته په دې مقدار کې. او همدارنګه لیمو هم یوه قاشوقه، البته د لیمو اوبه کولی شئ چې له دې یو ګیلاس چای سره یو ځای کړئ. نو زه دغسې استفاده کوم چې اوبه یې ترې راباسم او له چای سره یې ګډوم. البته دغه نیم دانه یې کفایت کوي د یو ګیلاس چای لپاره. اوس چې هم لړو یا یې مخلوطوو سره چې ښه ګډ شي. دغه درې شیان سره ګډ کړئ او هر وخت چې مو د تبې، ریزش یا زکام احساس وکړ نو ویې څښئ. که زکام شوي یاستئ نو زکام به مو جوړ کړي، او که لا نه یاستئ نو دغه عام او ځورونکی مرض به مو ونه نیسي. او په آخر کې مې هیله دا ده چې زموږ چینل هم در سره سبسکرایب او لایک کړئ تر څو مو ملګرتیا ډیره شي. په خیر اوسئ.